السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ورته محسن علي او د پښتو ټیک چینل طرف ته تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو په نړۍ کې تاسو خیمه چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو غانا یو نعت یو غزل تاسو په ټیک ټاک کې لږ اورېدلی وي یا تاسو په ګاډي کې چت روانې تاسو لږ اورېدلی وي نو که تاسو په یو کلیک سره تاسو صرف خپل موبایل هغې ته ونیسئ یا تاسو خپل موبایل کې هغه غانا په خپله په خوله باندې ووایئ نو ستاسو موبایل چې دی نو هغه غانا تاسو ته راوالي تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ کتلی هم شئ ډېر په اسانه سره. ټیک ټاک کې هم تاسو کتلی شئ وړې غوندې کې ګانې وي نو ټوله خو تاسو نشئ معلومولی بس هغه وړه ګانه دي دغه ته واوروئ موبایل ته خپل نو ستاسو موبایل چې دی نو هغه بس تاسو هغه ټوله ګانه را پیدا کړي. خو د دې نه مخکې تاسو درخواست کوم چې پښتو ټیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ په خوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ دې سره به تاسو هره ویډیو تاسو به خوند رسي ویډیو لایک کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ. نو دې لپاره به تاسو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ دغه اپلیکیشن لینک تاسو ډسکرپشن کې درکړی کله چې دا تاسو انسټال کړئ داسې ورته کې انټرفیس راځي. صحیح ده ډیر آسان کار دی. سمپلی تاسو په دې بټن باندې کلیک کړئ په دې بټن باندې تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو ته په خوله باندې یا ګانه ووایئ او یا به تاسو واوروئ ورته نو اټومیټک به دی تاسو ته هغه ګانه راوالي ویډیو شکل کې هم آډیو شکل کې هم غزل یا نعت هر څه چې وي او تاسو هغه ډاونلوډ کولی هم شئ اورېولی هم شئ. اوس تاسو په دې کې نشم کولی ځکه نشم کولی چې زه دا اوس آن کوم نو بیا زما اواز بندېږي چې زما اواز بندېږي بیا زما اواز تاسو ته نه درځي نو دې وجې نه دا ډبل کار نه کوي ځکه سکرین ریکارډر زما آن دی نو تاسو دا ټرای کړئ انشاءالله تاسو ته به ډېر زیات خوند درکړي. دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر عزت خیال ساتئ. د الله په امان.